بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ژبې او ادبیاتو درنو محصلینو او ګرانو اورېدونکو، د پښتو ګرامر څلورمې برخې ته مو هرکلی کوم. په ننني درس کې موږ د پښتو ژبې د ناخپلواکو مورفیمونو یا آزادو کلمو په اړه بحث کوو. د دې درس موخې د خپلواک نامقید مورفیمونه په سمه توګه تعریفول او پیژندل، د خپلواکو مورفیمونو ډولونه لکه نوم، ستاینوم، شمېرنوم، نومځري، کړول، فعل او نور پیژندل، د نوم مفهوم او ځانګړنې تشریح کول، د نوم د ګردان درې اړخونه لکه جنس، عدد، حالت بیانول، د مذکر او مؤنث نومونو ترمنځ توپیر ښودل، د مذکر او مؤنث نومونو نښې یا علامې په بیلګو کې څرګندول، استثنایي حالتونه تشخیصول او تحلیلول، نومونه په سمه توګه په وینا او لیکنه کې کارول د موږ د دې درس یا بحث موخې دي. خپلواک یا نامقید مورفیمونه په عمومي توګه د جملې رغنده توکي په دوه برخو ویشل کېږي چې یو خپلواک توکي دي او بلې هم ناخپلواک توکي دي. ناخپلواک توکي مو په تیر څپرکي کې یا په تیرو درسونو کې وړاندې کړي یا مو څېړلي دي او د هغې په اړه تاسې پوه سوي یئ. خپلواک مورفیمونه د جملې اصلي توکي دي، په خپلواک ډول کارول کېږي، خپلواکه معنا لري. ځینې ډولونه یې په لاندې ډول دي لکه نومونه دي، ستاینومونه دي، شمېر نومونه دي، نومځري یا ضمیرونه دي، کړولونه یا قیدونه دي او فعلونه دي. زموږ د دې څپرکي یا د دې بحث موضوع یا موخه او هدف چې د هغه نومیزې ډلې یا کټګورۍ دي، موخه مو پیژندل یې دي او په وینا او لیکنه کې سمه کارونه ده. ګردانیدونکي آزاد یا نامقید مورفیمونه په دوو برخو ویشل کېږي چې یوې د نوم ډله ده، بل یې د فعل صرف دی. د نوم تعریف یا پیژندنه: نوم خپلواکه کلمه ده، له زمانې سره تړاو نه لري، د شیانو او پدیدو څرګندونه کوي لکه توره، بایسکل، کور. ګورو چې دغه ټول نومونه پرته له دې چې په کوم وخت یا زمانې پورې تړاو ولري، په تیره زمانې پورې، په اوس پورې یا هم په راتلونکي پورې، دوی په خپله معنا لري یا د یوه شي څرګندونه کوي. د نوم ګرداني اړخونه دي: نوم په درې برخو ګردانیږي یا په درې ډوله د ګردان وړ ده چې یو یې د جنس له مخې ده یعنې نارینه او ښځینه، بل د عدد له مخې ده او بل هم د حالت له مخې ده. په پښتو ژبه کې ضمیرونه سربیره پر دې چې د جنس، عدد او حالت له مخې د ګردان وړ دي، د شخص له مخې هم ګردانیږي لکه متکلم، مخاطب او غایب، یا خبرې کوونکی، اوریدونکی او دریم شخص چې د خبرو په مهال د خبرو په موضوع کې مطرح ده یا په هغه باندې خبرې کېږي. د جنس له مخې د نوم ویش: نومونه په دوه ډوله د جنس له مخې ویشل کېږي چې نارینه دي او بل هم ښځینه دي. په نورو ژبو کې یوازې نارینه ریښه شته خو ښځینه ریښه یې نه وي. د نړۍ ډېرې کمې داسې ژبې دي چې په هغو کې نارینه او ښځینه او مخنث یا دریم ډول یې هم شته ده، لکه پښتو ژبه، عربي ژبه، روسي ژبه. دا هغه ژبې دي چې په دو کې نارینه او ښځینه ریښه شته او عربي ژبه مخنث یا دریم ډول هم لري. په پښتو ژبه کې د نارینه نوم نښې هغه نومونه چې په کانسونینټ یعنی بیواک غږ پای ته رسېدلي وي نارینه بلل کېږي، لکه میز، لاس، اور. د دې کلمو په پای کې زی، سین او درې کلمې چې دي دا په پښتو ژبه کې ناخپلواک توري دي، نو دغو نومونو ته نارینه نومونه ویل کېږي. د مذکر یا نارینه نوم دوهمې نښې: په نارینه یې پای ته رسېدلي نومونه لکه سړی، زمری، پسرلی، منګی. دا هغه نومونه دي چې په پښتو ژبه کې په دغه غږ باندې پای ته رسېدلي وي، هغه نارینه نومونه بلل کېږي. د نارینه نوم دریمه نښه: په واو پای ته رسېدلي نومونه. بیلګې دي لکه چاقو، باړخو، شفتالو، آلو، زردالو او دغه ډول نور نومونه چې په لنډ واو پای ته رسېدلي وي هغه نارینه نومونه دي. د نارینه نوم څلورمه نښه: په زورکي پای ته رسېدلي نومونه. د بیلګې په توګه زړه، نیکه، تره او نور. د نارینه نوم پنځمه نښه: په دفتانګونو پای ته رسېدلي یا په غبرګو غږونو پای ته رسېدلي نومونه لکه کړاو، پړاو، بوی، زوی او نور. په پښتو ژبه کې د مؤنثو نومونو نښې: لومړی په الف پای ته رسېدلي نومونه. د بیلګې په توګه لیلا، خندا، ژړا، رڼا، غوره. یا ټول هغه نومونه چې په الف پای ته رسېدلي دي هغه په پښتو ژبه کې ښځینه یا مؤنث نومونه ګڼل کېږي. د مؤنث نوم دوهمه نښه: په زور پای ته رسېدلي نومونه چې دا د پښتو ژبې خپلواک غږ ده لکه غرمه، پاڼه، لښته، ونه. د مؤنث نوم دریمه نښه: په پښتو ژبه کې په ښځینه یې پای ته رسېدلي نومونه. د بیلګې په توګه ملالۍ، کړۍ، کړکۍ، ډوډۍ او نور.
د مؤنث نوم څلورمه نښه په اوږدې یې پای ته رسېدلي نومونه لکه ناوې، خواښې، ملګري، مستې، شیدې او نور. د مؤنث نوم پنځمه نښه په څرګندې یې پای ته رسېدلي نسبتي نومونه لکه دوستي چې د دوست له کلمې نه راخیستل شوې، ښادي چې د ښاد له کلمې نه راخیستل شوې، خپلوي چې خپلولۍ ته نسبت کوي. د مؤنث نوم ځینې نورې نښې هم په پښتو ژبه کې شته لکه اوږد واو، ورشو، بیزو، زانګو، پشو او دغه ډول نور. په پښتو ژبه کې د نارینه او ښځینه نومونو ترمنځ ځینې استثناءات هم شته ده، لکه ځینې داسې نومونه شته چې هغه په کانسونینټ پای ته رسېدلي وي خو ښځینه نومونه وي، لکه مور، خور، لور، ترور، نګور او نور. د ښځینه نوم لپاره ځینې نورې استثناوي چې دي هغه په پښتو زورکي پای ته رسېدلي نومونه دي لکه چاړه، ویاله، خوله چې په دغه غږ پای ته رسېدلي نومونه اکثر نارینه وو لکه زړه، نیکه، تره دا نارینه نومونه وو، خو په مقابل کې دلته ځینې نومونه بیا شته چې دې ته استثناءات ویل کېږي لکه چاړه، ویاله، خوله چې دا په زورکي پای ته رسېدلي خو ښځینه نومونه بلل کېږي. دغه ډول د نارینه نومونو په برخه کې هم په پښتو ژبه کې استثناءات شته، لکه ځینو نومونه چې په الف پای ته رسېدلي دي هغه نارینه بلل کېږي خو په اصل کې الف د پښتو ښځینه نومونو نښه ده. هغه نومونه چې نارینه بلل کېږي خو په الف پای ته رسېدلي لکه ماما، کاکا، مولا او نور. په یې پای ته رسېدلي نسبتي بڼه نارینه نومونه لکه کابلي، ننګرهاري، زمري، بریالي او نور دا په پښتو ژبه کې نارینه نومونه بلل کېږي. او په دې سره د موږ نننی درس پای ته رسېږي. که په دې اړه له تاسو سره کومه پوښتنه وي له موږ سره یې په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله تاسو ته به د پښتو ژبې د ګرامر یا د پښتو پښویې په بنسټ کره جوابونه درکول کېږي. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.